بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې څوک د جنابت غسل کوي نو په غسل په دوران کې د څاڅکي په بالټي کې مشلي نو په دې سره هغه د بالټي اوبه مرداریږي او کنه. امام مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحم الله په خپل فتاوا کې مسائل که حل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 143 غلي کړی دي چې احتیاط خو پکار دی چې د څاڅکي په د بالټي کې نسی اله، لیکن کچره اله سول نو په دې باندې اوبه نمبرداریږي، نه په دې باندې ډیر وسوسه او وهم کول پکار دی. په حواله ده البحر رایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 4 د غرنګ رد محتار جلد نمبر اول صفحه نمبر 198. نو محترمه په دې باندې اوبه نه مرداریږي ځکه د انسان بدن خو مردار نه دی، دا خو پاک دی، کچری یو زهري نجاست نه وي پر لګیدلی. نو دا څاڅکي چې اله سي دا زیاده مستعمل سي، نو مستعمل چې کوم دي هغه نور اوبه پر ډیر دي، نو لہذا هغه نور اوبه د مستعمل په حکم کې ناراضي. نو بالکل په هغه سره غسل جایز دی، خو احتیاط کول پکار دی چې دا څاڅکي نسی کېله کېلاس ولا نو څه مشکل هم نشته.